زمون ښکلی او ښایسته پیغمبر د امتیانو ته اخرنی نصیحت کوم یو پرېښی دی؟ اخرنی نصیحت د زده کړې په خاطر مونږ ښکلی او ښایسته پیغمبر خپلو امتیانو ته اخرنی نصیحت دا کوم یو پرېښی جي؟ زمونږ پیغمبر علیه السلام دا نصیحت پرېښی او ښکلی چې بهی لکه زمونږ اسلام چې دی دا په ټولو امتیانو په ټولو دغه باندې لکه ډېر غوره دغه دی او مونځ او دس لکه دا زمونږ پیله دغه دی. بل لکه تاسو چې کوم معاملات کوئ په دې کې ټګي ټوګي مه کوئ، ټګي ټوګي مه کوئ، دا ډېر دغه دی. لکه اوس مثال ته ورته تله تول دی په دې کې لکه تله بل بېماني لکه چې د پاسه اوس شی یو شان دي لاندې تاسو شی بل یو مسلمان نه ورکوئ، نو لکه دا ښه کار نه دی. د بېمانۍ نه ځان وساتئ چې بېماني پکې نه وي او د بېمانۍ نه ځان وساته نو اخر او دنیا دواړه هم ښایسته وي. زه جواب ورکوم ښه جي. یو تپوس کوم که د اجازت وي؟ نو بالکل تپوس. زمونږ ښکلی او ښایسته پیغمبر د خپلو امتیانو دپاره اخرنی نصیحت کوم یو پرېښی جي؟ ذهن کې شته؟ یاره ذهن کې مې نشته.